زمونږ باجوړ کې تقریبا څه اووه ته تمغه شجاعت میلاو شوې ده. یو اهلکار شهید شو، هغه کسپایي شهید شو، که هغه حولدار شهید شو. د هغه زوی به په پولیس کې ASI اسسټنټ سب انسپکټر برتي کېږي، چې تاسو ته پته ده چې په KPK او بیا خاص کر په باجوړ کې زمونږ ډېر زیات پولیس والا تقریبا څه 110 پولیس والا زمونږ مختلفو ځګونو کې په ډیپټیانو کې قربانیانې ورکړي دي، شهیدان شوي دي. نو په غونډ KPK کې دا د یو څو کالو نه افسرانو یو ورځ ټاکلې ده چې په دې ورځ باندې خصوصا هغوی د پولیس چې څومره شهدا دي د هغوی قربانیانې دنیا ته مخې ته راوړل او د هغوی ته خراج تحسین پیش کولو دپاره دا ورځ مناوي. هسې بیسیکلي خو زمونږ د شهدا چې څومره فیملیز دي د هغوی سره روزانه تقریبا انټریکشن کېږي، کله یا هغه راغلي یا مونږ ته دي یا ټلیفون کړي. خو د دې ورځې مناوال 4 اګست مناوال خاص مقصد سره دا یو مقصد دی چې د دوی چې څومره قربانیانې دي هغوی ته مونږ خراج تحسین پیش کړو او دنیا ته یې مخې ته راولو. زمونږ باجوړ کې تقریبا څه 78 ته تمغه شجاعت میلاو شوې ده په بادارۍ باندې. اوس یو څو کیسونه مونږ نور هم لیږلي، انشاءالله هغوی ته به هم څه برابر تمغه شجاعت څه به میلاو شي. بیا خاص کر د پیکیج متعلق چې دغه کېږي نو دوی ته باقاعده چې څومره شهیدان دي شهید پیکیج ورته میلاویږي. 60 ساله پورې څنګه چې زمونږ یو ریګولر پولیس تنخواه اخلي، پروموشن یې کېږي، هم په هغه حوالې سره هم دقسې تنخواه اضافه کېدل، د دوی پروموشن کېدل، دا د یو شهید هم حقدار دی. زمونږ د افسرانو خصوصا زمونږ نوی IG صاحب چې راغلی ذوالفقار حمید صاحب د هغه زیاته توجه چې ده هغه د پولیس شهداو د ویلفیر نه او د هغوی ده. زمونږ چې څومره مرج ډسټرکټ دی، بیا خاص کر زه به تاسو ته باجوړ ویم، نو دا مرج ډسټرکټ بیا خاص کر باجوړ دا افسران په پریارټي باندې اخلي. نورو ضلعو کې خو د مخکې نه هم څه اکوپمنټ دا شیزونه وو څه ورته اوس نوي میلاویږي. موږ باجوړ ته ډېر شیزونه راغلو، موږ ته نوي غاډې میلاو شو. IT کې موږ ته ډېر زیات دغه میلاو شو چې موږ ډېر کیسونه IT په دغه باندې موږ دغه کوو. نور موږ ته تقریبا نوي داسې غاډې میلاو شي چې هغه په ریګولر ډسټرکټ کې هم نه دی میلاو شوي، خو هغه یې باجوړ له ورکړو او نور هم روان دي. دا به راځي موږ ته انشاءالله. د شهداو ورته زه دا ووایم چې شهداو کلیر کټ پالیسي هغوی دا دغه کړې ده چې یو سړی یو اهلکار شهید شو، هغه کسپایي شهید شو، که هغه حولدار شهید شو، د هغه زوی به په پولیس کې ASI اسسټنټ سب انسپکټر برتي کېږي. خو د هغې خپل دغه دی چې FA پاس کړي، دی به باقاعده درخواست ورکوي، د ده به جان پړتال کېږي او دی به هم ASI برتي کېږي. که فرض که داسې موقع راشي چې یاره پوسټونه یا نه یا بل څه مسله او د ده دا زوی ورج کېږي، نو هغه به فوري طور دوی کانسټیبل برتي کوي چې کله ویکنسیان یې مهیا کړی شي د هغې نه وروسته د ده ASI پوسټ حق دی او چونکې یو د عهدې پوسټ دی او د عزت پوسټ دی دا به درته میلاویږي. سره دا چې زمونږ ورسره څومره رابطې دي، خو که زه تاسو ته یوه خبره وکړم چې مرګ ډېر ګران شی دی. بیا د خپل پلار عزیز مرګ دا قبلول او دومره ډېر زر قبلول دا ډېره ناممکنه خبره ده چې یو سړی خپل پلار هېر کړي، خپل دغه هېر کړي. د هغې دپاره مونږ دا دغه کوو چې مونږ ورسره وختاً په وختاً رابطې کوو. سرکار زمونږ حکومت بیا خاص کر KP پولیس هغوی ته مراعات ورکوي، د هغوی سره رابطې ساتي. زمونږ خپل کوشش دی چې د دوی نه هغه سانحه هېره شي. حالانکې د شهید ما چې څنګه تاسو ته وویل دا یو ډېره غټه مرتبه ده، دا هر چا له الله نه ورکوي. نو موږ د هغوی په دوک کې هم شامل یو، د هغوی که چېرته غم ښادي نو په هغې کې هم موږ شرکت کوو.